هیله لرم جوړ او صحتمند راته واوسئ. نن ورځ ویډیو کې راغلی یم چې تاسو ته سیګنال درښیم. سیګنال څه شی ده، څه کار لري، څه ګټه لري، څنګه په سیګنال مطابق ټریډ ولګو او سیګنال څه قوانین لري، له کوم ځای کېږي، له کوم ځای پیدا کېږي. نن به تاسو ته سیګنال هم درښیم. نو راځئ، وخت مو ډېر نه نیسم. سیګنال زه لومړی خپل ټلګرام راوازوم. دلته زموږ یو ګروپ ده د ټلګرام، تقریبا دغه د زموږ یو ګروپ ده د ټلګرام فری ګروپ لرو. هغه به هم لینک درته واچوم ډسکرپشن کې، کله چې جوین کې فری سیګنال ورکوي. مثلا راځم دا یو سیګنال ده، صحیح ده، لږ رامخکې کومه دا سیګنال. ښه، دا یو سیګنال ده، صحیح. زه دا کالم راوازوم. وګورئ سیګنال کې څو څیزونه دي، دا خطونه نه دي، دا ټول څه معنا، څه ګټه لري، څه په درد خوري. راځئ یو یو درته تشریح کوم. لومړی خو وګورئ دلته چې لیکلي IRB USDT ته څه معنا، یعنې تاسو ARB کوین په USDT سره انتخاب کوئ، ARB USDT ته ټریډ واسکئ. او دلته بیا لیکلي لانګ او شارټ خو مې درته ویلی و، کوم سیګنال چې شارټ دي شارټ ور سره لیکل کېږي، کوم چې لانګ دي لانګ به لیکل کېږي. دا بل ځای کې انټري څه معنا، ګورئ ملګرو، انټري یعنې هغه نقطه چې تاسې باید د هغه نه سیګنال راواسکئ. مثلا ګورئ دلته لیکلي دي انټري 1.14 مارکیټ، یعنې په مارکیټ به تاسو په نرخ د 1.14 کې په IRB کوین باندې انټري لګوئ، یعنې ټریډ به لګوئ. ټي پي څه معنا، دلته ګورئ ټي پي، دا زه لرې کوم له سره لګوم. ګورئ ټي پي ټیک پروفیټ ته وایي. ټیک پروفیټ یعنې د ګټې، ټیک پروفیټ یعنې هغه تاسې ټارګېټونه. ګورئ ټیک پروفیټ یې څو ورته لیکلي دي، وینئ ټیک پروفیټونه و 1.15 اولنی ټي پي، 1.15 ټي پي، 1.14 درېیمه ټي پي. یو ټارګېټ کولی شي 3 4 5 اووه ټي پیانې ولري، اووه ټارګېټونه ولري. نو په هر ټارګېټ کې مختلفه ګټه درکوي. او دلته ګورئ لیوریج، دا شل سی لیکلی، بعضې ورسره ایکس هم اضافه کوي، شل ایکس، دا لیوریج ده. لیوریج به ګورئ ملګرو تاسو په خپله خوښه هم وهئ، ځکه چې په سیګنالو کې خو تاسو ته به شل ایکس لیکي، لس ایکس به لیکي، خو تاسو به د خپلې سرمایې مطابق لیوریج کاروئ. ګورئ بس د څونه ضرر تحمل کولی شي، نو د هغې مطابق به لیوریج وهئ. که ته اوس په شل ایکس کې لیوریج ووهې، کوین عمومي 1% پورته لاړ شي، ستا په خوښه لاړ شي، تا ته $10 ورکوي. خو که 1% ستا د خوښې مطابق لاړ نه شي، سرچپه راشي، نو تا ته په $100 کې $10 ضرر درکوي. نو دا ده SL څه معنا، SL د ضرر نرخ ته وایي. ګوره دلته لیکلي 1.14 ته د اربیټاریوم کوین قیمت راغی، نور به تاسې دا معامله بندوئ. ټي پي ویسل خو مې تېرې ویډیو کې درته ویل څنګه ایښودل کېږي. نو دا معامله به تاسې بندوئ او تاسې ته یې لیکلي 0% ضرر به در رسېږي. نو دا یې له دې راځئ د همدې مطابق یو سیګنال درته راوازومه، صحیح ده، چې لږ پرې بهتره پوه شئ. نو دا راخلمه، داسې به یې کړمه، داسې به یې برابر کړم، هلته به یې وګورو بیا، صحیح ده. زه زما باینانس ته انټرنیټ به راواز کړم. ښه نو دوستانو راغلمه باینانس ته خپل، دلته اوس دا دی بغل ته کومه. اوس راځم، ګورئ اول کې څه ویلي ARB USDT ته، یعنې اربیټاریوم کوین USDT ته. دلته به راشئ ARB به سرچ کوئ، ARB، دا ګورئ ARB USD ته او ARB USDT ته، صحیح. زه به ARB USDT ته انتخاب کړم، دا به لږ نور هم بغل ته کړم، وروسته یې راخلم. ګوره انټري څو ویلې ده دلته، انټري څو ورکړې، 1.14، صحیح ده، 1.14 یې انټري ورکړې ده. نو زه دلته راځم انټري لیکم. هغه ویلي چې په مارکیټ یې واز کوي، خو اوس خو هغه ټایم نه ده، نو ټایم تېر شوی، زه به په لیمیټ وازم. نو 1.14 دا شوله انټري، صحیح ده. دلته به اماونټ لیکئ، اماونټ چې تاسې مثلا زه په $100 وازم. حالت ایزولیټ یا کراس، ایزولیټ ښه ده ملګرو، ایزولیټ ایکس یې څو ویلی و، شل ایکس هغه ویلی و، خو ایکس به تاسې خپل د مطابق د برداشت وهئ. مثلا څونه ضرر برداشت کولی شئ، $10 $15، نو د خپل برداشت مطابق به یې وهئ. مثلا زه د سیګنال مطابق ځم، خیر خو تاسې به خپله اندازې ته ګورئ. ما 10 وهم، نو مارجن مې دلته وهمه $10، صحیح ده. ټي پي SL خو یې راته لیکلی، ګورئ ټي پیانې خو مې لیکل شوي دي، SL مې هم لیکل شوی 1.، دا یعنې دا مې SL سولو،
1.1450 مې اس ال سره. نو زه دا لرې کوم. که څوک غواړي دلته ټي پی یو اس ال اډ کړي دلته هم اډ کولی شي، څوک غواړي دلته نه اډ کوي سیګنال کې اډ کوي نو هلته هم اډ کولی شي. زه دا مانه پاک شو $100 لیکم، دواړه ما هم دلته اډ کړم. صحیح ده. په دې باندې هم تاسو پوه شئ. ګورئ لومړی اپشن ټیک پروفیټ د ګټې فیصد او دوم کې سټاپ لاس. ټیک پروفیټ څو راځم سیګنال ګورم. اولینی ټیک پروفیټ مې څه ده 1.1528 ده. صحیح ده. نو زه راځم 1.1528 دلته لیکم 1.1528 دا مې شو ټي پي. اس ال راته څو ویلی راځم اس ال مې ګورم دا د اس ال بالاند تاسو ته لیکي څو ده 1.1450 راځم دا هم لیکم 1.1450. صحیح شو. ښه نو یو ځل به بیا د خپل هغه مرور کې وګورو. حالت ایزولیټ شل اکس مې وهلی، اول ته سیګنال یې څه راکړی و لانګ یې راکړی و که نه. ګورئ راواضح کړم سیګنال څه و لانګ دی نه لانګ یعنې لانګ به ته وسوځی دی نه بای لانګ ما هم پرېښی بای لانګ حالت کې په $100 مې واخیست په شل اکس کې سمه ده. نو اوس راځم ټي پی او اس ال مې مو لیکو لیمټ په ځای زه لیمټ مې وهلی. صحیح. اوس خو نرخ هغه نه ده که تاسو ته په همغه ټایم په همغه نرخ کې مارکیټ لیمټ زه لانګ وهم. ګورئ دلته ما ته هم وایي آر بي کوین واضح یو اس ډي ټي پروپیچوال ته پرایس یعنې کومه انټري چې دی وهلې 1.1440 اماونټ د څونه موږ درنه نیولی تقریبا دا به ماکس اماونټ ده په شل اکس کې ما نه نیولی. څونه مارجین وایي اصل کې د تا به پکې اډ کېږي $50 دی ما پکې وایي تا نه به پکې موږ وایي $50 اډ کوو او په $1000 وایي مکمل ما ته ټریډ واس کړی مارجن سیده ستاسو پیسې څو برابره کوي. دا خو مې درته ویلی اضافه بایننس درکوي قرض او مارک پرایس څه دی دغه د مارک پرایس ده. صحیح ده. او تقریبا سټاپ لاس دی هم دغه ده. نو دا مشخصات یې لیکلي زه هم صحیح ده. کنفرم یې که بای که ګورئ لیمټ مې ثبت شوی نه اوپن اوډر یو اوډر چې ما ته ثبت کړو. ګورئ دلته مشخصات هم دي. تاسو دغه کوین غوښتی دونه پیسو باندې درته واضحېږي او دغه مشخصات دي. صحیح. مونږ ته ثبت کړه چې کله اوس نرخ همغه ځای ته ورسېږي مونږ ته به پوزیشن برخه کې راواستي. سمه ده. مثلا زه دا کینسل کوم راځم په همدې نرخ کې په مارکیټ همدغه پوزیشن وازم څونه و پرایس یې هلته و پرایس فرق کوي په همدې نرخ کې وازم $100 $10 وازم $100 مې واز که شل اکس. صحیح. اکس هر څه مې وهلي $10 لیکم ما نه به دی پکې څل ونیسي یا مثلا د دې خط په وهلو سره هم تاسې کولی شئ مختلف اندازه حدونه پکې ورخوښ کړي. زه مثلا 200 ورته لیکم $200. نو دلته ټي پی او اس ال مې تیار خو لیکل شوی او د سیګنال مطابق ټي پی او اس ل مې لیکل شوی. اوس بیا لانګ کوم بای لانګ. صحیح ده. ګورئ دلته موږ ته مشخصات یې م راکړل $200 د اماونټ وهلی $38 وایي اصلي سرمایه نه پکې نیسو اربیټاریوم واضح پرایس دی دغه زه هم صحیح کنفرم کړه کنفرم یې نه کړو بیا وهمه او ډیمو د ملګرو ډیمو ټریډ لږ فرق یې ښه زه لږ په نوره سرمایه کې وازم. ښه ټي پی اس ال لرې کومه $200 بای لانګ شو د ما پوزیشن واستو. ګورئ پوزیشن مې واستو. ډیمو ټریډ او اصلي ملګرو ډېر فرق کوي. ښه ډیمو ډېر ساده ده. نو ګورئ دلته معلومات اربیټاریوم دی واس کړی ده یو اس ډي ټي ته په شل اکس کې دی واس کړی دلته د ګټې ده تر اوسه 0.0 ګټه دلته د فیصدي ده 0.0% په $214 دا زه لږ راصفا کړم. ګورئ $214 باندې وایي تا عمومي پوزیشن واسطه ده تا نه پکې $38 شپږ سنټه کم $38 نیول شوي 10.8% ریسک خطر هم لري. او انټري د څو ده راځئ انټري وګورئ انټري 1.12 تازه ګورئ دلته نرخ همدا ده همدا اوس مې واسکه که نه او مارک پرایس دی اوسنی مارک پرایس. نو ډیمو کې لږ ګډوډ هم ښیي ملګرو. ښه دا د مارک پرایس د لیکویډیټ پرایس خو مې مخکې مې درته ویل که د اربیټاریوم کوین نرخ اوس دغه ځای ته راسي ګورئ څو ده 1.09 ده که د اربیټاریوم کوین نرخ راسي د ما دغه $38 به ټول وسوځئ دا به له منځه لاړ شي او دا معامله به هم دغسې ختمه شي. ګورئ کلوسي کوم دا ډول به ختمه شي څه به پاتې نه شي او منه به $38 وهي. نو دغه ملګرو سیګنال څنګه ویل کېږي او سیګنال څنګه په سیګنال ټریډ واسکو انټري ټي پی اس ال لیوریج دا ټول خو مې درته ویل انشاءالله مشکل به چا نه وي چا کومنټ ولیکئ راته کومنټ راته ولیکئ او د ما دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د لا پرمختګ په هیله د تاسو او همدا شانه سبا ورځ ویډیو کې به تاسو ته هغه درښیم چې څنګه منیجمنټ د سرمایې وکړو څنګه د خپلو پیسو نه په ټریډ کې کار واخلو تقسیم بندي د سرمایې درته درښیم
او پسې یو څو ویډیو به نور هم لرو په همدې دویمه برخه کې بیا به پسې درته یو څه انالایسس او تحلیلونه برخه هم وړاندې کړم. نو نور مو وخت نه نیسم، په خدای مو سپارم. خدای